د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمد سهیل افریدي د یو ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مظفرآباد ته رسیدلی، چرته چې د هغه هرکلی په یو لوی سیاسي اجتماع بدل شو. اعلی وزیر په هلیکاپټر کې مظفرآباد ته ورسید او د کوزیدو سره سم د ګوند کارکونکو د هغه توت هرکلی وکړ. د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ګوند بیرغونه او نارې اورېدل کېدې. مظفرآباد ته له رسیدو وروسته اعلی وزیر سهیل افریدي له خپلې ګاډۍ راکوز شو او د کارکونکو ترمنځ د جوش او جذبې په فضا کې د ګاډي چت ته وخوت. په دې مهال هغه په لوړ غږ پوښتنه وکړه، پاکستان به څوک ژغوري؟ چې پرې غونډې ته راغلو خلکو یو غږ ځواب ورکړ، عمران خان، عمران خان. وروسته اعلی وزیر د یوې لوی ریلۍ مشري وکړه او د جلسې میدان ته روان شو. په داسې حال کې چې د ښار په مرکزي سیمه لال چوک کې د تاریخي جلسې ټولې تیارۍ بشپړې شوې وي. ګڼ شمېر خلک جلسې ته رسیدلي او نور هم ور روان دي. سیاسي څارونکي وایي دا جلسه کولی شي نه یوازې په سیمه ییز کچه بلکې د ټول هیواد په سیاسي فضا هم اغیز وکړي. ټاکل شوې ده چې اعلی وزیر سهیل افریدي به لږه شیبه وروسته مهمه وینا وکړي او په بېلابېلو سیاسي موضوعاتو به خبرې وکړي.